دلته ما سره دی پروفایل باندې تاسو وګورئ تاسو ته یو شین ډاټ غونتی په نظر راځي دا د ټیک ټاک نیو اپډیټ دی دا ټیک ټاک د نیو فیچر راوستو څنګه چې په میسنجر کې بو چې موږ ته یو کس آنلاین شو موږ ته وخت کړو چې دا په آنلاین دی اوسو نو موږ به څنګه کوو چې دا اپشن ځان سره آن کو په خپل ټیک ټاک کې چې زموږ څونه فالوور دي چې هغه ته پته لګي چې موږ څو وخت په ټیک ټاک کې آنلاین او هغه موږ ته اس ام اس کولې شي په ټایم باندې ان اوس زما دا وخت اکاونټ باندې 61000 فالوور دي دا اپشن مان کو دي سی ګوره آن شو د ټول ته دا پته لګي کم ټایم زه ټیک ټاک ته آنلاین راځم او په کم ټایم کې زه ټیک ټاک باندې اکټیو نیم اپلاین یم دا اپشن به تاسو څنګه آن کوئ ټول مخکې تاسو دلته کې راشي د پروفایل سره دیخوا سایت کې ان باکس ته نو ګوره ان باکس تاسو کله کلیک کی دلته وګورئ په ان باکس باندې بر تاسو اپشن ناغلی ټیک ټاک اپډیټ کړئ دا اپشن به سره راشي که بیا هم رانغه تاسو سره نو پکې من ماته وکي خدا به تاسو ته څو وخت پس ملایږي ځکه چې نیو اپډیټ دا زتر رو خلکو ته ملاويږي دلته په ان باکس په ځای کلیک وکم دا اپشن زما سره دلته راشي اوس دلته وګورئ دې کې دا ماته اپشن ملاوي دا بٹن دې نه آن اپ کولیشن یا دیم زه تاسو ترکم کدلته کوم نوي د دیم تاسو وګورئ پروفایل دا راشي پروفایل کې دا کومه 3 لاین سي دلته برا په دې به موږ کلیک وکړو په 3 لاین چې موږ کلیک وکړو بیا موږ تر راشو لاندې ډبل اپشن زم سره کوم دي سیټینګ اینڈ پرایویسی نو په سیټینګ اینڈ پرایویسی موږ کلیک وکړو د دین اخو موږ اوس د څه کول ته راشو د بیا موږ ته پرایویسی ته کوم سیټینګ دی دا وسه کلیک کو پرایویسی موږ کلیک کړو تاسو ګورئ ما سره نو اپشن ناغره د پرایویټ اکاونټ لاندې نو اپشن بیا ما سره خلاص شوی اکټیویټی سټیټس دا به دسی ځان کم دي نه اوس دمان کو نو اوس په انباکس باندې راشم زما دا سره بدلته کیور دا په خپل ان شوی دا ټومیټو کې دا بسان می چې سون اکټیو ازم زما د پروفایل سره به دا شانتي کې دا اکټیو دا گرین ډاټ په نظر باندې خلکو ته راځي چې دا ټیم اپلاین آنلاین دی دا ډېر چې خپل اپډیټ ته نو ویډیو را سره لایک کړئ زموږ موټیویشن لپاره او تاسو ما سره د کنټیکټ کوئ زموږ د فیسبوک د صفحه هم ده پته تاسو ما سره هم کنټیکټ کولای شئ ملک عثمان آفیشل باندې ان شاء الله ملاقات وکړي په بل نوې ویډیو کې د الله پامان